سرک زندگی. خور مې له 3 ماشومانو سره په یو ورځ کې شهیده شوه. ریښتینې کیسه. مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ. له دې کانال څخه په پښتو او دري ریښتینې کیسې خپریږي. نننۍ کیسه ډېره غمجنه کیسه ده چې داسې لیکي. زما مستعاره نوم ویده ده. زه غواړم نن تاسو ته خپل د خور د ژوند کیسه وکړم. مونږ 8 خویندې یو. څلورم خور مې نوریه نومېدله چې ډېره ښکلې او قابله نجلۍ وه. نوریه پیغله شوه. نوریه زما د ماما زوی سره مینه درلوده. د ماما زوی مې قیوم نومېده. خو مګر قیوم نوریې ته دوکه ورکوله او خپل ساعت یې ورسره تېرول. نوریه پسې زموږ همسایه جرګه راغی. نوریه مور ته مې ویله زه قیوم سره مینه لرمه. مور مې ورته ویل سمه ده. مور مې د دې لپاره چې قیوم معلوم کړي چې آیا نوریه سره مینه لري که نه، قیوم یې وغوښته او هغه ته یې ویل زویه، نوریې پسې زموږ همسایه جرګه راغلی. پلار یې غواړي نوریه ورکړي. ته په دې کې څه وایې؟ قیوم زما مور ته ویل عمه جانې، دا خو ښه خبره ده. خلک چې ښه خلک دي نوریه ورکړه. قیوم لاړ او مور مې نوریې ته ویل چې لورې، قیوم تا نه غواړي. نوریه زما د مور په خبرو باندې باور ونه کړه. سبا ته د فرصت څخه استفاده کړی او نوریه قیوم دوی کره تللی. هلته زما د ماما لور ته ویله چې زه نور خپل کور ته نه ځمه. د ماما لور مې خپل پلار ته ویلی چې نوریه داسې زموږ کره راغلی. ماما مې ډېر ډار شوی او نوریه یې په موټر کې کېنولی. ورته ویلي چې لور جانې، اوس زه تا بیایم، بیا تا پسې جرګه درځم او تا په عزت واده کوم، خپل کور ته راولمه. نوریه هم منلې وه. نوریه یې راوستله او زما مور ته یې ډېر شور وکړه چې ته ولې خپل لور ته پام نه کوې. ماما مې مور ته مې ویل چې زه خپل زوی قیوم سره خبرې کوم، بیا وروسته له هغه تا ته احوال درکوم. ماما مې لاړ. ماما مې خپل زوی قیوم ته ویلی و چې مونږ غواړو نوریه تا ته وکړو، ته څه وایې؟ قیوم خپل پلار ته ویلی و چې زه نوریه سره هیڅ مینه نه لرم، ولې زما ژوند او د نوریې ژوند خرابوئ. ماما مې راغی او مور ته مې ټول حقیقت یې ویل. مور مې او نوریه ومنل. پلار مې نوریه یې هماغه خاصګار ته ورکړه. نوریه واده شو. د نوریې خاوند مزدورکار و. نوریه کلونه د غریبي او نیستي په درد کې وکړېدله. 4 اولادونه یې پیدا شو. 2 لورانې او 2 زامنې وو.
بالاخره په همدغې جمهوریت سقوط کې هغه ورځو کې کندوز ولایت کې ډېر جنګ و. نوریا او ما تصمیم ونیوه چې کابل ته لاړ شو. هماغه ورځ چې په سبا موږ کابل ته حرکت کوو، نوریا ما ته زنګ ووهله او راته یې ویله: وی دې خورې، ته نن شپه زموږ کره راشه، سبا ته یو ځای کابل بندر ته ځو. ما خپل خاوند ته ویل. زما خاوند ونه منل او راته یې ویل چې موږ شپه همدلته پاتې کیږو. سهار موږ له دې ځای څخه بندر ته ځو او نوریا خپل د کور څخه راسي. ما نوریې ته زنګ ووهه او ورته مې ویل. نوریا هم ومنل. ویل سمه ده. د نوریې کور بالاحصار ته نږدې وه او هلته ملي اردو ټول همسایه‌ګانو ته ویلی و چې تاسو ماښام چراغ بل نه کړئ. میاشت د سرطان میاشت وه او هوا ډېره ګرمه وه. د نوریې خاوند لا د کار څخه نه و راغلی. نوریا په هولۍ کې جای اچوي، د دې لپاره چې د ماښام ډوډۍ په هولۍ کې وخوري، ځکه کوټې ډېرې ګرمې وې. د نوریې مشره لور لاسي چراغ اخلي او رڼا کوي. نوریا خپله لور ته وایي چې تا ولې چراغ ولګوه، چراغ خاموش که. په همدې وخت کې له بالاحصار څخه ملي اردو د دوی په هولۍ کې چراغ ویني او راکټ سره فایل کوي. راکټ د نوریې په هولۍ کې لګېږي. نوریا او 4 ماشومان یې زخمي کېږي. د نوریې خاوند نه و. همسایه‌ګان راځي، موټر هم نه پیدا کېدل ځکه وضعیت جنګي و. همسایه‌ګان نوریا او ماشومان یې په کراچۍ کې اچوي تر څو شفاخانې ته ورسوي. په نیمه لار کې بیا امبولانس راځي او دغه دوی شفاخانې ته رسوي. د شپې 11 بجې وو چې زموږ دروازه ټک ټک شو. خاوند مې ودرېده چې دروازې ته لاړ شي. زه هم ورسره لاړم ځکه د ښار وضعیت ډېر خراب و. کله چې دروازې ته نږدې شوم، د نوریې د خاوند آواز راغی چې غږ کول: زر دروازه خوشې که، تباه شوم تباه. دروازه مو خوشې که او راته یې ویل: راشه چې وینې ته ضرورت ده. د وینو ویلو سره په ما ضعف راغی. زما په مخ اوبه یې وشینده، بېرته په وښه شوم. د نوریې خاوند راته ویل: نوریا لږ څه زخمي ده او وینې ته ضرورت ده، ته راشه. زه او زما خاوند د نوریې خاوند سره لاړو شفاخانې ته. کله چې زه د شفاخانې دهلیز ته ورسېدم، چیغې مې وهه چې نوریا چیرې ده. زه خپله په هماغه شفاخانه کې نرسه یم. زه یې بوتلمه چې زما څخه وینه واخلي. د نوریې مشره لور مې ولیدله چې وضعیت یې ډېر خرابه وه. کولمې یې ټول بیرون وتلی و. ما وینه ورکړه او له اطاق څخه ووتلم. چیغې مې وهه چې نوریا چیرې ده. نرسه راغله او ما ته یې ویله: زه دې نوریې ته بیایم.
خو ته وعده راکړه چې چیغې نه وهې. ما ویل سمه ده، وعده ده. نرسه زه یې بوتلمه د سردخونې دهلیز خواته. ما ویل دا خو د سردخونې دهلیز ده. ویل تا خو وعده راکړه. زه یې سردخونې ته دننه کړم. نوریا له دواړو زامنو سره ټوټې ټوټې سردخونې کې پراته وو. هغه حالت مې چې ولیده ما باندې شوک راغی. اوښکې مې وچې سوی وو. یوازې مې کتل. همداسې سهار شو. سهار زما خاوند او د نوریې خاوند نوریا او دواړه زامنې بوتله تر څو ښخ کړي. ښار کې هم جنګ ډېر و. نوریا او دواړه زامنې ښخ کړه. کله چې بېرته راغی د نوریې مشره لور هم مړه شوه. مازدیګر هغه یې ښخه کړه. په یو ورځ کې 4 جنازې. د نوریې هغه کشره لور جوړه سوه او اوس ما سره ژوند کوي. هر وخت چې هغه جنۍ ته زه ګورمه نوریا او زامنې را په یاد شي. هماغه حالت زما هېڅ نه هېرېږي چې نوریا او زامنې سردخونې کې ټوټې ټوټې پراته وو. دغه و زما د ځواني مرګي خور کیسه. د کیسې پایله. ګرانو اوریدونکو، هیله لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.